49 نصیحت د لا اله الا الله ویلو فضیلت. الله پاک د انسانانو لپاره د خیر ډېر دروازې پرانیستي پرېښي دي او په اسانه اسکارو ډېر ثوابونه ورکوي. د صحیح بخاری په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حزرا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ژباړه: چا چې د ورځې 100 وارې دا کلمه وویله: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، د ده لپاره د 10 غلامانو د آزادولو په اندازه ثواب دی. 100 نیکي ورته لیکل کېږي، 100 ګناهونه یې بخښل کېږي او دا ذکر به یې ټوله ورځ تر ماښامه پورې له شیطان څخه خوندي وساتي او تر ده به بل چا ښه عمل نه وي کړی مګر دا چې تر ده کوم چا دا ذکر زیات کړی وي. دا د عادت کړه چې هره ورځ 100 وارې دا د ذکر په ډول وایي. 50 نصیحت د سبحان الله وبحمده ویلو فضیلت. څوک چې په ورځ کې دا تسبیح 100 وارې ووایي ګناهونه به یې وبخښل شي آن که د سمندر د زګ په اندازه وي. د بخاري په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حتت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ژباړه: چا چې په یو ورځ کې 100 وارې وویل سبحان الله وبحمده ګناهونه یې وبخښل شو آن که د سمندر د زګ په اندازه هم وي. د بخاری او مسلم په یو بل روایت شوی حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی: کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. 2 کلمې دي چې په ژبه اسانه خو د نیکیو په تله کې درنې او د الله پاک ډېرې خوښې دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا هم روزانه 100 وارې وایي. د ذکر په ډول باندې عادت ساتي. ان شاء الله د حسناتو د نیکیو طلب مو درنوي.